بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګران زده کوونکو سهار مو په خیر. هیله مند یم چې جوړ او تکړه اوسئ. تیر درسونه کې مشکلات سره مخامخ شوي نه یاستئ. یو ښایسته ښکلی سهار هم پیل کړی. ګران زده کوونکو د وینډوز د مکمل درس نه وروسته د وینډوز د انسټالیشن نه وروسته موږ آفس پیکیج وایو، مایکروسافټ آفس، چې په هغې کې تقریبا 15 پروګرامونه یو ټولګه ده. هغه ټولګه مونږ وایو، خو متاسفانه چې زمونږ وخت کمی، مونږ د هغې نه 3 پروګرامه چې آفس کې ډېر ضروري دی او هغه مونږ د مطالعې لاندې نیسو. راځو تاسو دا لږ څه معرفت نیسم. دغه آفس مونږ شروع کوو، مایکروسافټ آفس 2013 به زه صحیح ولیکم. دغه آفس مونږ وایو. مشکل نشته که چېرته 2013 وایي نو ته کولی شې چې 16 هم همدارنګه ریډ کړې، 19 هم ریډ کړې او 7 هم ریډ کړې، 10 هم ریډ کړې. مشکل نشته. کوم کمانډونه که چېرته پکې تغییر راشي په هغې کې مونږ او تاسو لومړنی پروګرام چې وایو هغې ته ورډ پروګرام یا ایم ایس ورډ پروګرام ورته وایي یا ون ورډ پروګرام ورته ویل کېږي. ډېر زیات نومونه د دې دپاره اخیستل کېږي. د دې تعریف څنګه دی نو دې ځای کې به لاندې کې به ولیکو نمبر 1 او تعریف به یې درته ولیکم. نو تاسو وګورئ، ورډ is used for documentation. معنا دا دی چې ورډ پروګرام یا ایم ایس ورډ پروګرام یا مایکروسافټ ورډ پروګرام چې دی د ډاکومنټیشن لپاره استفاده کیږي، د کتابت لپاره پکار راځي. کتابت کې بیا ډیر زیات نور کارونه راځي، لکه کتاب لیکنه، مجله لیکنه، اخبار لیکنه، مکتوب لیکنه، دا ټول په کتابت کې راځي. نو تاسو که چېرته څوک درنه پوښتنه کوي چې ورډ تعریف کراته یا ورډ څه لپاره په کار راځي، نو تاسو به لومړی به ورته وایئ چې ورډ از یوز فار ډاکومنټیشن. ورډ چې دی د کتابت لپاره په کار راځي. او څوک که درته ووایي چې دا کتابت څه معنا، نو بیا به ورته تاسو ووایئ چې کتاب لیکنه، مجله لیکنه، مکتوب لیکنه، اخبار لیکنه، څومره چې ټیکس لیکنه راځي نو تاسو ورډ پروګرام ته ضرورت پیدا کوئ. د ورډ پروګرام د همدې لپاره په کار راځي. دا ویډیو کې راځي که چېرته لیکنه ورډ کې بیا تاسو خپله ځان ته پلی کړئ. دا ټول برنامه په ویډیو کې دی، نو تاسو به هغې نه ځان سره واخلئ. ګران زده کوونکو، راځو اوس څنګه کولی شو چې دغه ورډ پروګرام مونږ هغې ته دننه شو، لاره پیدا کړو ورته، او هغې کې مونږ نور هم لکه څنګه چې زه اوس پکې داخل یم که نه په دې کې، نو مونږ راځو خپله کولی شو چې مونږ ورډ پروګرام ته څنګه داخلیږو. څو طریقې لري، کومې طریقې ډېر آسان دی، کوم طریقه مؤثر تمامیږي، مونږ دپاره هغه مونږ ځان دپاره څه کوو، تعینوو او هر وخت کې د هغې نه استفاده کوو. نو دا ډاکومنټ زه سیفوم ډیسکټاپ سر کې، بیا تاسو ته ویډیو سره یو ځای اچوم او سیف. دا زه کلوزوم. ګران زده کوونکو، اولنۍ آسان طریقه چې کله تاسو ورډ پروګرام اوپن کوئ نو په رن کې ولیکئ ون ورډ. یوازې ورډ به نه لیکئ، ګوره ښه، ون او WORD. دا چې کله ولیکل شي نو تاسو ته ورډ پروګرام څه کېږي، اوپن کېږي. یو طریقه. بل طریقه د ورډ د پروګرام د اوپن کولو، که چېرته تاسو وینډوز 8 لرئ نو هلته په سرچ کې ولیکئ، او که وینډوز 7 لرئ نو هلته هم په سرچ کې ولیکئ. نو د وینډوز 8 سرچ کله تاسو راوړئ نو تاسو وینډوز علامه به انتخابوئ، د وینډوز 8 سرچنګ راځي. سرچنګ کې به ولیکئ چې ون ورډ WORD، یا یوازې ورډ ولیکئ نو دا دې کې راځي، خپله په دې باندې به کلیک وکړئ. ورډ پروګرام چې کېږي اوپن کېږي. کچیرته د دویمه طریقه. دریمه طریقه کچیرته غواړئ چې د شارټکټ د لارې نه اوپن کړئ
همداسې د کیبورډ نه یو کنټرول پی یا کنټرول او یا کنټرول ډي یا کنټرول کیو هر څه چې ورته شارټ کټ جوړی هغه د لارې نه اوپن کړي. نو دا هم کولی شي چې وکړي. کله چې تاسو سرچ ته ځئ WORD لیکي ورډ پروګرام درته راغی نو دې باندې په وینډوز 8 کې به رایټ کلیک کوئ ور باندې بیا به لاړ شئ اوپن ا فایل لوکیشن ته به راشئ دې کې او هغه په وینډوز 7 کې بیا به دلته که چېرته ورډ هم ولیکل شو نو رایټ کلیک ور باندې وکړئ ډایرکټ پراپرټیز ته کولی شي چې لاړ شي. خو په دې کې پراپرټیز ځکه نه ځي چې دا وایي چې هماغه آفس د ورډ لوکیشن ماته وښیه موقع ته راته وښیه بعد هغې نه زه درته پراپرټیز ته کولی شم چې لاړ شم. نو دا لږ څه هغې نه یو سټپ پورته دی. نو دا به اوپن کړي. دا چې کله اوپن شو نو دې ځای کې ټول د آفس پروګرامونه په دې ځای کې راځي. نو په دې یو پروګرام باندې به څه وکړئ رایټ کلیک وکړئ بیا پراپرټیز ته لاړ شي. په وینډوز 7 کې بیا دې ځای کې چې کله کلیک وکړئ سرچ راځي او سرچ کې آفس پروګرام ورډ راځي نو ورډ کې رایټ کلیک وکړئ نو بیا هغې وخت کې پراپرټي دغه پراپرټي درته راځي. هغه دواړه یو رقم کار کوي. ګوره صرف په دې کې د هغې لوکیشن به پیدا کوئ او همدارنګه بعد د لوکیشن نه به تاسو دې ځای کې شارټ کټ ورته جوړ کړئ. نو دې کې لیکل شوی شارټ کټ لپاره به تاسو مثلا زه وایم چې کنټرول ټي کله چې زه انتخاب کوم نو ماته د چې اوپن شي ورډ پروګرام اوپن شي. نو دا به اپلای کړئ او اوکې کړئ. یو خبر ته متوجه اوسئ چې کله تاسو د اوپن کولو په وخت کې نو تاسو ته هلته هدایت ورکړل شو چې تاسو آلټ به هم ورسره اخلئ. کنټرول سره به آلټ یو ځای واخلئ. نو کنټرول آلټ پی ټي به انتخاب کړئ نو ورډ پروګرام درته څه کېږي اوپن کېږي. صحیح شو. نو په دې طریقه باندې هم کولی شو چې ورډ پروګرام اوپن کړي. دا درېیمه طریقه و که نه که څلورمه طریقه. څلورمه طریقه تاسو کولی شو چې لاړ شئ رن کې ولیکئ CMD رن کې ولیکئ CMD. دا چې کله ولیکل نو دلته چې CMD نه بعد به تاسو دلته یو توره پرده وینډو درته اوپن کېږي. بیا په دې کې به تاسو به ورته چې سټارټ START سپل غلط نه کړي ګوره بیا سپیس او بیا ولیکئ چې وین ورډ او انټر یې کړئ نو ورډ پروګرام په دې ځای کې څه کېږي درته اوپن کېږي. بل همدغه ځای کې بیا ولیکئ سټارټ START ودې لیکل بیا به ولیکئ when word WORD 2013 دا هم غلط نه کوي ګوره سپل درنه غلط نشي انټر یې کړه نو ورډ 2013 کې دی چې موږ نه دې ځای کې غلط شوی دی هلته ما سپیس نه و ورکړی که نه ځکه اوپن نه شو. بیا راشئ ولیکئ سټارټ space when word WORD بیا space 2013 بیا انټر کې نو ورډ 2013 دلته څه کېږي اوپن کېږي. بیا همدغسې په CMD کې ورته ولیکئ چې سټارټ البته طریقې تاسو ځان سره یاداشت والئ نو څو طریقه چې راځي بیا START سټارټ دې نه وروسته when word WNWORD dot exe دا به ورته ولیکئ او انټر به یې یعنې تقریبا درې طریقې د CMD د لارې نه اوپن شو او درې طریقې مخکې مې درته اوپن کړو شپږ طریقې. که چېرته تاسو غواړئ چې خپله همدغه ورډ پروګرام لپاره یو داسې یو فارموله جوړ کړئ چې هغې باندې تاسو کلیک وکړئ ورډ پروګرام درته اوپن شي. هغه به څنګه کوئ هلته به تاسو نوټ پیډ پروګرام ته لاړ شئ. چېرته نوټ پیډ NOTEPAD رن کې ولیکئ نوټ پیډ پروګرام درته څه کېږي اوپن کېږي. اوس نوټ پیډ پروګرام کې بیا ولیکئ چې سټارټ START space when word دا چې کله ولیکل شو بیا دا سیف کې کنټرول S د سیف شارټ کټ دی. کله چې سیف شو نو د سیف په وخت کې اول مختار نوم چې دی هغه اختیاري دی چې څه والله ورکوئ
مثلا خپل نوم ورکې، د ورور نوم دی ورکې، د خپل خار نوم ورکې، د خپل د خوښې رنګ نوم ولا ورکې، یا همدارنګه د خپل د استاد نوم ولا ورکې، څه چې تا خوښې نه ماغه ورکې. مثلا زه لومړی ورکوم ولی، نوم د مختار زما په خوښه باندې دی، د دې نوم نه وروسته بیا به تاسو نقطه ورکې ډاټ ډي ډاټ چې کله ورکړ شو او دا دغه نه بي اي ټي، دا د کرکټ بیټ نه دی، دا سپل به ورته ولیکي بي اي ټي کرکټ بیټ، دا به ورته ولیکل او ډیسکټاپ سر کې ورته سیف ای چیرته چې ستا خوښه نو ماغه ساحه کې سیف کی. نو زه ډیسکټاپ سر کې سیف وم چې ما لپاره په اسانۍ سره بیرته پیدا شي. نو ولی ډاټ بیټ مې ولیکل او سیف مې کړ او دا زه کلوزوم. دغسې یو آیکن درته راځي، په دې آیکن باندې تاسو کله ډبل کلیک وکوئ نو ورډ پروګرام درته اوپن کړي. ګورې څومره بهترین کمانډ دی. ګورې ګران زده کوونکو، دې دپاره زه دا ایډیټ ته ځم د دې او زه غواړم چې په دې باندې زه کلیک وکړم، ما ته د ایکسل پروګرام هم اوپن شي، ورډ پروګرام هم اوپن شي، ماشین حساب هم راته اوپن شي، پینټ پروګرام هم اوپن شي، تقریبا 10 پروګرامونه په یو کلیک سره ماته اوپن شي. نو تاسو یو ذهني پوښتنه چانه وکړئ چې هغه درته څه وایي، کولی شي که نه شي کولی. نو تاسو زما شاګردان باید په دې طریقو باندې هم وپوهېږي چې په یو کلیک سره 10 پروګرام اوپن کړي، په یو کلیک سره البته 15 پروګرام اوپن کړي. لای تناهي پروګرامونه تاسو ورته ورکړي، کولی شي چې تاسو وپانې کړي. راځو خو مونږ کوشش وکړو چې یو سپل بغیر درنه نه شي. زه راځم همدغه تیار لیکل جوړ شوی دی، دې باندې راځم ایډیټ ته. کله چې ایډیټ ته راځم نو هماغه ورډ نوټ پیډ پروګرام ته راځم، دلته راځم انټر وهم. اوس لیکم چې سټارټ STRT بیا سپیس ایکسل، بیا ورته هم چې سټارټ START بیا سپیس ولیکم پاور PNT پاور پاینټ پاور PNT بیا سټارټ START سپیس MS paint MSPAINT MS paint paint پروګرام اوپن. زه ورته هم چې سټارټ بیا سپیس او د دې نه وروسته باید ما ته د کنټرول پینل دی اوپن شي، کنټرول هغه ټاپ 10 هغه چې مې درته درکړی که نه هغه ټول کولی شي چې په دې کې درج کړي. مثلا XDIT هم کولی شي، هر څه کولی شي چې په دې کې ورکړي، خو آسان به زه دې کې ورکړم چې بیا تاسو یاد شي. START WordPad 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 پروګرام در راځي اوپن شي. زه ورته هم چې START man.cpl man.cpl بیا راشه مثلا لیکه سټارټ بیا سپیس ورکا، بیا به ولیکې مثلا OSK همدومره پروګرامونه به ماته چک کړي، په یو کلیک سره ماته د اوپن کړي. سیف هم د یاده ونوځي، سیف به یې کړي او بیا به کلوز کړي. دا اوس دې باندې چې کله کلیک وکړي اول به پروګرام درته ورډ پروګرام اوپن کوي. ګورې اول ورډ پروګرام اوپن کېږي، بیا کنټرول پینل، بیا پاور پاینټ، بیا OSK، همدغسې نور څه چې هغه څه چې د ورکړي نو ټول درته یو یو اوپن کېږي. لکه OSK زه کلوزوم، پاور پاینټ پروګرام کلوزوم او همدارنګه کنټرول پینل کلوزوم، man.cpl ماوس پراپرټي چې راغی دا کلوزوم، نوټ پیډ کلوزوم، ایکسل کلوزوم. ګورې ورته ایکسل پروګرام کلوزوم، ډونټ سیف، MS paint پروګرام کلوزوم او ورډ پروګرام. یو کلیک سره مولټیپل پروګرامونه اوپن کول په دې طریقه باندې. دا کوډ دی، په دې کوډ باندې کولی شي تاسو دا کار. که چېرته مثلا دا بیا نور هم غواړي چې اضافه شي نو بیا رایټ کلیک ورته ووایه، ایډیټ ورته ووایه، نور څه پروګرامونه چې ورته لیکي ولیکه نو یو پروګرام درته همداسې په دې طریقه باندې اوپن کېږي. نو دا هم د ورډ د پروګرام د اوپن کولو یو خاصه طریقه ده. کله کله داسې هم کېدلی شي چې تاسو یو چا باندې کلانکاري وکړئ، زه داسې په کمپیوټر باندې پوهېږم چې په رن کې خپل نوم ولیکم، ما ته د ورډ پروګرام اوپن شي.
یا پران کې زه د خپل د ورور نوم لیکم ماته د ورډ پروګرام اوپن شي نو هغې لپاره به څنګه کوې هغې دپاره به تاسو څه وکړئ رن ته به لاړ شئ وبه لیکئ اول به داسې وکړئ چې لومړی به تاسو د سرچ نه څه راوړئ مثلا ورډ پروګرام راوړئ فرض وکړئ ورډ کې کار کوو نو ورډ پروګرام مونږ دې کې راوړو ورډ پروګرام او دلته به راشئ دې اوپن لوکیشن ته به لاړ شئ او د دې نه به یو کاپي واخلئ کاپي چې د کله واخیستل په دې ځای کې پیسټ کړه چې اسان درته شي بیا راشه څه وکړه دې نه بیا یو کاپي واخله لاړ به شي په رن کې ولیکئ سیسټم 32 SYSTEM 32 دا د یاد ونوځي ګوره سیسټم 32 دا به ولیکئ دا هم چې کله ولیکل په دې سیسټم 32 کې به راشئ هغه ځای نه تیار تا کاپي اخیسته ده د مایکروسافټ ورډ نو بیا به راشئ رایټ کلیک او پیسټ به یې کړئ چې کله د پیسټ کو نو ورډ پروګرام په دې ځای کې د پیسټ شو بیا به رایټ کلیک دی باندې وکړئ بیا به رینیم یې کړئ مثلا ستا د ورور نوم هر څه چې دی ستا د ورور نوم مثلا فرض وکړه خان دی نو خان ولیکه دې ځای کې او بیا دا پرېږده نو دا کلوز کا بالکل اوس رن کې ولیکه خان KHAN سپل اماغه سپل چې د ورکړو اماغه د یاد نه وځي بیا انټر کړه نو ورډ پروګرام دا د هر پروګرام لپاره هم داسې کولای شي خو په یو شرط چې د هغې پروګرام یو شارټکټ به واخلئ او CMD کې به پیسټ کې هلته بیا رایټ کلیک رینیم به یې کې خپل نوم به ولنه ورکړي CMD کې ګورئ د سیسټم 32 SYSTEM 32 دا به زه درته کاپي به یې کوم او وین ورډ کې به درته پیسټ کوم دې کې هغې ځای نه مې کاپي واخیستل که نه دلته یې پیسټ کوم تاسو ګورئ دا به درته زه غټ کوم دا به یې ولیکي ویډیو کې هم راځي بولټ صحیح دی سیسټم 32 مې ورته ولیکل او دې ځای کې د سیسټم 32 کې تاسو یو واخلئ هماغه مربوطه پروګرام او بیا هغه رینیم کې رینیم نه بعد بیا پرن کې چې لیکي نه هغه پروګرام درته اوپن کېږي نو ګران زده کوونکو دا د ورډ د پروګرام اوپن کولو مختلف لارې چارې داسې وکړئ چې ټول اوپن کولو طریقه یاد کړئ او خپل ځان لپاره چې هر وخت یې کاروئ نو یو طریقه ځان لپاره پرېږدئ نور که چېرته نور ته درس ورکوي یا نور نه پوښتنه کوي دا به تاسو یاد وي او بله ورځ چې زه پوښتنه کوم چې مثلا د CMD د لارې نه راته ورډ اوپن کړي دا به تاسو یاد وي د سیسټم 32 د لارې نه راته اوپن کړي دا به تاسو یاد وي د کوډ د جوړولو لپاره به تاسو راته هغه اوپن کړي ورډ پروګرام اوپن کړي دا به یاد وي آخري که چېرته دا هم یاد نه و چې په رن کې وین ورډ لیکو اوپن کېږي ورډ پروګرام دا هم یاد نه و بیا تاسو سره زه ګورم صحیح دی نو دا و زموږ د نن ورځې درس تر بیا ښې چارې مننه